السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د پښتو سکیچ ویل د کتاب خیر راغلاست. په دې برخه کې تاسو ته اپلیکیشن ته د کوډ ورکولو طریقه ښیي. څنګه کولی شو یو اپلیکیشن ته کوډ ورکړو. نو شروع کوو. یو اپلیکیشن جوړ کړی په سکیچ ویل کې، نو هغه ته مو په لومړۍ صفحه کې د دانه ایډیټ ټیکس ایښی او په دوهمه کې مو او لاندې مو ورته بټن ایښی دی او د بټنې ډیزاین مو جوړ کړی ورته. نو اوس راځو، اوس مو دغه دوهمه صفحه جوړه کړې هوم. نو اوس موږ غواړو چې څوک یو اپلیکیشن ته داخل شي، نو یو کوډ داخل کړي چې زموږ لخوا ټاکل شوی او بیا دوهمې صفحې ته داخل شي. او که کوډ داخل نه کړي نو د داخلېدو اجازه ورنه کړي. نو راځو، په دې اپلیکیشن کې فقط موږ کولی شو چې یو کوډ وکاروو. نو فقط دغه بټن ته د عمل په طریقه باندې کولی شو. نو دغه بټن ته موږ عمل ورکړی دا انکلیک دی. دا دلته ډیلیټومه، تاسو ته یې سره درښیم. تاسو راسئ اول کنټرول برخې ته ابدین لاک. اوس راځو ټرانسلیټر برخې ته، هلته ږدو. اوس ویوز ته راځو، ایډیټ ټیکس، دلته ایډیټ ټیکس انتخابوو. یعنې اف ایډیټ ټیکس وي، ایډیټ ټیکس یعنې که چېرته په ایډیټ ټیکس کې څوک تاسو خپل کوډ ورکړي چې تاسو غواړئ کوم کوډ ورکوئ خپل اپلیکیشن ته، مثلا زه ورکوم یو دوه درې څلور اتم دا ورکوم. دا د موږ اپلیکیشن کوډ تاسو غواړئ که یعنې اف دین ایډیټ ټیکس یعنې که دا چېرته وو دا ایډیټ ټیکس یو دوه درې څلور یعنې دا وخت کې لیکل شوی وای، نو تاسو لومړی خبرتیا ورکړئ چې ستاسو کوډ سم دی. ستاسو کوډ سم دی. او که چېرته دغه سره برابر نه وو، یعنې بیا به تاسو کوئ چې ستاسو کوډ ناسم دی. اوس راځو، یعنې که چېرته کوډ سم وو نو له هغه سربیره چې خبرتیا راکړي چې ستاسو کوډ سم دی، باید دوهمې صفحې یعنې د کوډ صفحې ته اجازه هم ورکړئ. نو اوس راځو دلته یو انټرنټ اضافه کوو. قسم خورم زه وتا ته په والليل والضحى راځو سکرین سټارټ اکټیویټي او فینش اکټیویټي داخلي خانه د دوهم بدلو برخه کې فینش اکټیویټي. اوس به راځو دلته انتخاب کوو، په دې انتخاب کوو او دلته به هم انتخاب. اوس د دې نه بعد تاسو غواړئ مثلا کوډ غلط دی، نو تاسو دا کوم کوډ چې لیکلی هغه ایسته کړي او تاسو ته ولیکي چې کوډ غلط دی، یعنې کوډ. نو دا هم په دې کار وو. اوس اپلیکیشن ډیلیټ کوو. ویډیو به تر څو ودروو تر څو ویډیو پلی نه شي. نو اپلیکیشن مو نصب کړ چې غځوو چې تاسو ته لومړی تاسو ته چې کوډ داخل کړئ، کوم کوډ داخلوو، یو پنځه اته نهه غلط کوډ مثلا داخلوو، داخلېدل. نو تاسو ته ولیکل کوډ ناسم دی او هغه ایسته پاک شول، مثلا دلته راشئ، دلته مثلا دا غلط کوډ ورته دا هم ایسته پاکېږي. اوس تاسو غواړئ خپل اصلي کوډ ورکړئ، نو موږ کوډ ورکړی
صفر محمد فاروق ابراهیم ګل ستاسو کوډ سم دی او داخل شئ. مثلا تاسو غواړئ دلته پاسورډ هم ورکړئ په همدغه طریقه سره. مثلا تاسو غواړئ دلته پاسورډ هم ولیکئ نو هغه به تاسو راشئ سکیچوي ته په دغه ایډیټ باندې به کلیک وکړئ پراپرټي او انفرټ ټایپ فقط د فون نمبر یعنې د شمیرو هغه کړی تاسو کولی شئ ټیکس پاسورډ هم ورکړئ او تنها ټیکس هم ورکړئ. نو تر بلې ویډیو پورې وکړئ. الله دې زه له سپارم د الله په امان.